دلته روح المانی یو بله مسله باندې ډېر بحث کړی ده. کان عرشه علی الماء، د الله عرش په اوبو. د دې څه معنا ده؟ یو د قاضي بیضاوي رایه د طالبانو، یو د علامه ابو سعود عماوي رایه ده. کله کله طالبان روح المانی ماسې په یو شي باندې ورلګیا سي، تاسې دې خبرې ته غوږ ونیسئ. لم يكن حائلا بينهما العرش والماء انه موضوع. طالبانو تفسیر بیضاوي کې داسې لیکلي کان عرشه علی الماء، الله عرش چیرته و. څه مطلب؟ یعنې ډایرکټ په اوبو، یعنې دا مطلب کان عرش علی الماء، دا مطلب چې د عرش او د اوبو په مابین کې حایل نه و. څوک نه و؟ حایل نه و. طالبانو د عرش او د چا په مابین کې، د اوبو په مابین کې حایل نه و موجود. دا مطلب ده. روح المانی وی له دې نه معلومیږي طالبانو چې خلا وه. خلا دې ته ویل کېږي دوه جسمونه دي طالبانو سره، دا دوه جسم، دا یو جسم دا بل جسم ده. دوی خپل منځ کې څنګه دي سره وصل دي؟ نه طالبانو. د دې منځ کې دا کومه هوا چې ده، دوی وایي دغه خلا څه ده طالبانو؟ دا که دریم داسې جسم وایي چې یوه برخه یې له ده سره ماسوي، بل یې له ده سره ماسوي، دا بیا ملا ده. او که داسې بیخي بل جسم نه و، دوی هم نه سره ملاقي، منځ کې بل جسم نه و چې د هغې جسم نیمایي له ده سره وصلوي، نیمایي له هغه سره، بیا خلا ده دې ته. نو علامه ناصر الدین بیضاوي رحمه الله وی کان عرشه علی الماء، عرش د الله په چا باندې و؟ په اوبو باندې و. څه مطلب طالبانو؟ چې د اوبو دا اوبه د عرش ډایرکټ په اوبو نه وي ښایي. دا مطلب چې د عرش د چا په مابین کې بل جسم نه و، یعنې خلا وله. غازي بیضاوي دې آیات نه معلومیږي چې خلا سته. څوک سته؟ خلا سته. موږ تاسې مې بزي کې په دې بحث کوو طالبانو، په یاد هم ده که خلا ده که ملا ده. روح المانی دلته بحث کوي. او علامه ابو سعود العماوي الحنفي فتح المعين کې هغه کې لیکي په تفسیر ارشاد عقل السلیم الى مزایا الكتاب الكريم، دوی وایي طالبانو نه دې مطلب داسې ده. ښه څنګه مطلب؟ دوی وایي طالبانو اصل کې داسې ده کان عرشه علی الماء، عرش په چا باندې ده؟ په اوبو باندې ده. یعنې دا مطلب چې عرش په اوبو باندې ده، چې عرش اوبه د عرش لاندې دي، عرش په پاسه ده. دا ذاتي نه ده معلومه چې ماس ده ورسره که نه ده ماس، د اوبه و عرش. کان عرشه علی الماء، عرش په چا باندې ده؟ په اوبو باندې ده. یعنې د دې دا مطلب د طالبانو چې دا عرش دی ده، دا د چا اوبه د عرش لاندې دي، عرش په پاس ده. دا نور نه ده معلوم چې ورسره ماس ده او که په منځ کې بل جسم سته. نو دا په دې آیات دلیل، دا آیات د دې لپاره دلیل نه ده چې دلته خلا وجود درلوده. بیا روح المانی طالبانو درې څلور پاڼې په دې باندې بحث کړی. خپل کار به کوي طالبانو، ډېرې اوږده کړې ده بیخي. او داسې ترې معلومیږي طالبانو چې دی د داسې تبه غوندې ده چې اوس د علامه ناصر الدین الباني هلته مخکې وایي چې د ناصر الدین د هغه خبر اکثره علما وایي چې د هغه حق خبره ده، د علامه عماوي. او دلته بیا د علامه ناصر الدین الباني په اخر کې بیا وبالجمله خبره چې کوي د ناصر الدین الباني خبرې ته رسي حق غوندې وایي.